بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. بابو په بیان د لری کولو د نجاستونو کې چې نجاست په څه باندې لری کېدل شي او په څه باندې به پاکیږي. نو په دې باب کې نن حدیث د عائشہ رضی الله عنها راوړي. مسأله په دې کې بیان د چا وی د معنی وی دا به ان شاء الله ورسته ذکر کړو. درې قسمه نو بد انسان نوزي. اول لفظی ترجمه د حدیث. عائشہ فرمای وی کان و رسول الله صلی الله علیه وسلم یغسل المنیه چې وینځل به منی ثم يخرج بیا بوتلو الى الصلاه المانزه في ذلك الثوب فدغ جامک وانا انظر ما بکتل الى اثر الغسل اغا اثر دی وینځلو ته. ولمسلمین په مسلم کې روایت داسې راځي وی لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرقا فيصلي فيه. عائشہ فرمایي زبوم چې ما بګراولو من ثوب رسول الله د جامع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرقا پګراولو سره فيصلي فيه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په همغه جامه کې المنځ کولو په کومه جامه کې به چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام منی وو ما به وګرول او نور اجزا به پکې پاتې وو ځکه په ګرول سره پوره نه پاکیږي اجزا پکې پاتې کیږي. او بل لفظ کې داسې راځي لقد كنت احكه يابسا بالظفر من ثوبه. وی زه به وم چې ما به مخل یا بمگراول یا بسن چغه بوچو بالظفر بخپل نک سره من ثوبه د جامع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. په دې حدیث کې بعض مسائل دي. یو مسله د حدیث نه دار وزي چې منی چې دی د انسان نه چې وزي او دا په جامه باندې پری وزي د دې حکم څه دی؟ د دې نه مخکې به دا خبره ذکر کړو چې د انسان درې قسمه اوبه وځي. یو منی دی چې دا د انسان نه په شهوت سره وځي او یو مزی دی مزید انسان نه بغیر د شهوت نه وځي چې انسان په هغې باندې نه پوهېږي. دا په وخت د ملاعبې یعنی د مستی و د ساتیري کې د خپل اهل سره د انسان نه وځي. او یو ودی دی. ودی هغه اوبه دي چې د انسان د ادرار نه وروسته وځي. دا دوه قسمه اوبه چې دي ودي او مذي دا دواړه مردار دي. یعنی که په جامه باندې پرېوتل جامه به ترېنه وینځلی کېږي دا مردار دي. بیا په دې کې شریعت آسانی کړې ده. مزي چې دي مردار دي لیکن د هغې په پاکوالي کې شریعت آسانی کړې ده. هغه دا ده که چیرته په جامه باندې ولګېدله نو په چڼکاو یا په اوبو پاشولو سره بعضې پښتانه ورته چڼکاو یایي اوبه پاشول پارسي کې هم پاشول ورته وایي اوبه ورته پاش کړي نو په دې سره مزي پاکیږي. او ودي چې دي دا به خامخا وینځلی کېږي. دریم چیز چې دی هغه مني دي. نو مني که د انسان په جامه باندې پرېوتل آیا دا مردار دی که پاک دی؟ نو په دې کې احناف علما داسې وي چې دا مردار دی دا باید پرې وینځلی شي. لیکن دا خبره ضعیفه ده کمزورې ده. او وجه د ضعف دا ده چې دغه حدیث په دلیل دی د دې خبرې په ضعف باندې. یو قول د محدثینو دی د شوافی او د حنابلو قول دی. هغوی وایي چې نه منی چې دا پاک دی. ګوره د پاکوالي مطلب دا نه دی لکه څنګه چې بیا احناف د خبره د اهل حدیثو یا د جمهور علماو په مقابل کې کوي. د پاکوالي مطلب دا دی که چیرته دغه منی په جامه باندې پرېوتل یعنی په هغې کې لمونځ کېدلی شي که چا ونه وینځل
خو لیکن د دې سره خبره یاد لرل پکار وي هغه دا ده چې یو پاکوالی دی او یو خوراک دی یو چیز دی. لکه دا مخکې د خبره ذکر کړې په نور مسایلو کې احناف یو اعتراض کوي، هغه وی چې مثلا پاک دین تاسو بیا خورئ ولې نه؟ نو دا اوس هسې بې ځایه اعتراض دی. نو موږ دوی ته دا وایي چې تاسو وایي چې د خرې شودې پاکې دي، هغوی داسې نه وایي چې خوراک، هغوی داسې وایي که د خرې شودې د انسان په جامه باندې پرېوتلې جامه نه پلیتېږي. نو موږ هم دغسې جواب ورته کوو چې تاسو بیا خورئ ولې نه؟ یعنې مقصد دا دی چې د تاسو کوم جواب دی هغه جواب زموږ دی، یعنې منی پاک دی په د اعتبار سره که په جامه ولګېدل جامه نه ورسره پلیتېږي، چا لمونځ ورسره وکړ لمونځ به یې صحیح وي. یو خوراک دی او یو پاکوالی دی. پاکوالی دی یو چیز مستلزم چا لره نه وي، خوراک لره نه وي. لکه مخکې د خبره وکړه یرحمک الله، مخکې د خبره وکړه چې پاکوالی دی یو چیز څه مستلزم خوراک لره نه وي. د دې مطلب دا دی چې اوس خاوره پاکه ده سړی به خوري، خاوره پاکه ده، اوس که د چا په جامو باندې خټه ولګېدله مردارېږي نه مردارېږي که نه؟ نو دارنګه اوس به سړی خاوره خوري، یا دارنګه وینه ده په جامه باندې ولګېدله جامه نه ورسره پلیتېږي. دا لازم خو نه ده چې اوس به وینه سړی خوري. د دې مسئلې دپاره دلیل دغه د عایشې رضی الله تعالی عنها ده. عایشه فرمایي چې کله به د نبي اسلام جامې ته څه ورسېدلو، منی به ورسېدل، که به وچ وو نو ما به وګرول. یعنې پخواني منی چې وو د دې اوسنیو منیو سره فرق لري. پخواني منی ټینګ وو اثر به معلومېدلو، یعنې داسې و چې یا به دې وموږل نو هغه به اثر به ته وغورځېدله. اوسني مني داسې لکه اوبه داسې، نو هغه مني چې وو نو داسې ښکاره به معلومېدل. نو عایشه فرمایي چې د نبي اسلام د جامې نه به ما وګرول. اوس دلته طریقه د استدلال دا ده چې کله وګرول شي نو په ګرولو سره یو چیز نه پاکېږي پوره. لکه مثلا زموږ ستاسو د رختونه دي، د اوسني رختونه خو ډېر داسې تخته جوړ دي، پخواني رختونه دومره تخته نه و، په منځ کې به جال وي، مثلا منځ کې به خالیګاوې وي. نو کله چې وګرول شي نو اجزا یې پاتې کېږي. یو کله چې یو شی مردار وي نو د هغې اجزا مردار دي. نو هر کله چې د نبي اسلام د ګرولو سره، یعنې د عایشې د ګرولو سره د نبي اسلام مني د ګرولو سره نبی اسلام په هغې کې لمونځ کړی دی، لکه داسې راځي فرقا فیصلي فی، نبی اسلام په هغې کې لمونځ کولو. نو هر کله چې په ګرولو سره پوره نه پاکي اجزا یې پاتې کېږي نو په همغې اجزاو کې نبي اسلام څه کړی دی؟ لمونځ کړی دی. نو معلومه دا خبره شوله چې مني په جامه پاتې شول نو دا څه دي؟ دا پاک دي. بیا د دې حدیث نه بله مسله دام ده چې کله لامده وي نو سړی ووینځي، لامده وي ومینځل شي او که وچ وي وموښل شي. اوس هم دغسې کار به سړی ورسره کوي. دا مسایل د دې څه نه د دې حدیث نه ثابت شوله. بله مسله د حدیث نه دا معلومیږي چې زنانه د خاوند خدمت کولی شي، لکه جامې سړی پې وینځي، اوبه پې حاضروي وغیره وغیره. دغه خدمت د دغې خاوند په دې ښځه باندې لازم دی. دا هم یوه ښکلې مسله ده. احناف علما وایي چې په ښځه باندې یو خاوند یا یو سړی څه نه لري، حق دی د خدمت نه لري. هغوی وایي که چېرته مثلا ښځه ووایي چې ستا بچي ته زه شیدې نه ورکوم نو شیدې به هم ورته د شیدو لپاره به بله ښځه نیسي. او دا هم پکې وایي که چېرته مثلا وایي چې تا ته دیګ نه کوم ډوډۍ نه ته بخوم بل څوک به نیسي. لیکن دا خبره خطا ده. نه، په ښځه باندې د خاوند حق دا دی چې هغه به د کور ټول کارونه ورته کوي، تربیه د اولاد به ورته کوي، او کالي به ورته وینځي، دیګ به ورته کوي. دا ټول شیونه په ښځه باندې لازم دي. دا مسله ثابته شوله. بل حدیث په دې کې راوړي وعن ابي سمح رضی الله تعالی عنه قال فرمای قال رسول الله فرمایلی دی یغسلو من بول الجاریه ويرشو من بول الغلام. دا هم ناشنا ښکلې مسله ده. وی رسول الله فرمایلی دی یغسلو پرې وینځل کېدلی به شي، وینځل کېدلی به شي داسې ولنډ من بول الجاریه د ادرار یا د متیازو د ماشوم نجلۍ نه،
د ماشومې نجلۍ متیازې به وینځلی شي. ویرش من بول الغلام او چڼکاو کولی به شي، یعنی اپاش د اوبه به ورکولی شي. د چا نه؟ د ماشوم نه، هغه ماشوم چې هغې خوراک نه وي کړی. دلته دا حدیث مشتمل دی په بعضو مسایلو باندې. اوله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې دا بول که د ماشوم دی او که د ماشوم یعنی که د نجلۍ دی او که د هلک دی، دا دواړه مردار دي. دا یوه مسله ده. بله مسله په دې کې دا ده چې د ماشومې یعنی د نجلۍ دا بول چې په جامه باندې ولګېدل دا به وینځلی کېږي خامخا، دا په بله طریقې سره نه پاکېږي. درېیمه مسله په د حدیث کې دا شوله کله چې د ماشوم بول د چا جامې ته ورسېدل، مثلا د مور جامې ته یې ورسېدل، د نیا جامې ته یې ورسېدل، نو په دې کې شریعت څه کړي؟ د اساني کړي. د اساني دا ده چې هغه به نه وینځل کېږي بلکې اوبه به ورپاش کړی شي، په هغې سره پاکېږي. دلته اوس یو اعتراض راځي. اعتراض دا دی چې ابن قیم رحمه الله اعتراض او سره د جواب نه ذکر کړي دي. هغه دا دی چې اوس ولې فرق وشول په مابین د نجلۍ کې او په مابین د هلک کې؟ دا فرق ولې شوی دی؟ دا خو یې فرق وکړو شریعت. نو جواب دلته ابن قیم تقریبا 3 جوابونه کړي دي. اعلام الموقعین دغه کتاب د 3 جوابونه کړي دي په هغې کې. د دې نه مخکې چې دغه جوابونه ته راشو، یوه مسله دلته دا یاده لرئ چې هغه ماشوم بول باندې به اوبه وراپاش کولی شي چې هغې ډوډۍ نه وي خوړلې، یعنې د 6 میاشتو نه مخکې وي. دا مسله په دې ښه ده چې ډېر کله ته یوه مور په کور کې دارنګه نیا یې، دارنګه عمه یې، یا دارنګه خاله یې، دا د ماشومان اخلي او بول پې باندې وکړي، نو دوی په تکلیف کې وي دا بیا جامه وینځي او بار بار وینځل. نو چې دا مسله سره زده کړي نو بیا اسانه ده، سړی د مشقت نه باندې څه کېږي؟ بچ کېږي. خو شرط پکې دا دی چې د 6 میاشتو نه به څه وي؟ نه وي اورېدلی، بلکې د 6 میاشتو پورې چې خوراک یې نه وي کړی تر هغه وخته پورې اوبه چڼکاو کول یا اوبه واپاش کول دا کفایت کوي. اوس راشه دې مسلې ته چې دا فرق ولې شوی دی. نو فرق د دې وجې نه شوی. ابن قیم رحم الله فرمایي یو خو دا دی چې د هلک اخیستل په نسبت سره جنۍ ته وي، دا څه دي؟ ډېر دي. عام په طبیعتونو د انسانانو کې هغه دا خبره ذکر کوي، عام انسانان چې دي په نسبت سره هلک ته، په نسبت سره جنۍ ته هلک ډېر اخلي، یعنی دا ډېر ګران وي. تاسو به دا تجربه کړې وي، به هم نه وي کړې. یعنی جنۍ ډېره څوک نه اخلي، وجه دا ده چې دا ډېر نه وي، لور په چا نه وي ګرانه. دا مې ناشنا طبیعت ته د خلکو په دې سره ګناهګارېږي. نو عام طبیعت د خلکو دا دی چې نجلۍ نه اخلي، هلک اخلي. او کله چې سړی هلک ډېر اخلي نو په مشقت کې به ډېر پرې وځي. نو د تیسیر د مشقت د وجې نه، لکه دا قاعده ده المشقة تجلب تیسیر، دا مخکې هم دا قاعده ذکر کړې په دې حدیثو درس کې چې کوم شي کې مشقت ډېر وي نو شریعت په هغې کې اساني کوي. نو دلته مشقت ډېر واقع کېږي، نو د دې وجې نه شریعت ویلي چې تاسو د هلک بول تصور وکړئ، آپاش ور وکړئ. دا یوه وجه ذکر کړې ده. بله وجه ابن قیم رحم الله دا ذکر کړې ده، وی چې د هلک بول چې دي مستقیما په یو ځای باندې لګېږي. دا یې ناشنا خبره کړې ده، یو ځای ګندګي وي. او نجلۍ چې ده وي د دې داسې تیزه هغه نشته ده، یعنی یو ځای نه ګنده کوي. د نارینه څه وي؟ د هغو یو ځای ګندګي وي چې دا را وکړي. او جنۍ چې ده هغه داسې یو ځای نه ګندګي وي، نو هغه ډېر ځای نه ګندګي وي. د دې وجې نه وي شریعت ویلي چې د هلک باید پرې نه وینځلی شي، ځکه ډېر ځای نه دی ګنده کړی، او د نجلۍ ډېر ځای ګنده کړي. دا یې بله وجه ذکر کړې ده. درېیمه وجه ابن قیم رحم الله دا هم ذکر کړې ده، وی چې د نجلۍ په هغه کې چې دی په هغې کې رطوبت او دارنګه بدبویي پکې موجوده ده په بولو کې، او د هلک هغه خاصیت نه لري. او دا واقعا موږ ته تجربه هم وشوله. تاسو په دې کې متوجه ورته اوسېږئ
یعنې د نجلۍ په دې بول کې څه وي هغه بدبویي وي نو که هغه هم دغسې پاتې شي نو جامه کې بدبویي پیدا کي او د هلک په بولو کې بدبویي نشته ده دا هغو په بلې طریقې سره هم بیان کړې ده خبره ما په د اوسنۍ طریقې سره د خبره بیان کړه نو د دې وجې نه وي شریعت په دې کې فرق کړی لیکن په دې کې هغه نشته دی یعنې څه ظلم نشته چې شریعت په دې کې نعوذ بالله څه ظلم کړی وي د دې وجوه نه دا حکم یې کړی چې د نجلۍ دې پرې وینځلی شي او د هلک دې پرې نه وینځلی شي خو ښایسته مسله دا شوله چې په دې کې څه شوله آساني شوله چې د هلک بول به وینځلی کېږي نه بلکې هغې ته به پاش ورکېدلی شي او د نجلۍ به وینځلی کېږي د دې وجې نه چې ډېر سړی په مشقت کې پرې نه وځي بل حدیث د اسما بنت ابي بکر راوړي دا به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې وایو په دې باندې اکتفا کوو وبالله تعالی التوفیق